د رمضان مبارک میاش د الله رب عزت منګ تاسو ته یو موقع راکړي یو افر راکړي چې تاسو د دې میاشتې نه تاسو فائدہ اوچته کړئ. دا هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله رب العزت صرف 12 غواړي خپل بندگانو معاف کولو لپاره. دا هغه میاشت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان په دې کې روزه ونیسي د رمضان مبارک میاشت کې من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چې کوم انسان د رمضان مبارک میاشت کې روزه ونیسي نو الله رب العزت د شاته تیر شوي څومره ګناهونه دي صغیره الله رب العزت کوم نه معاف کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان المبارک آمد ده ان قریب د رمضان المبارک میاشت شروع کېدو والا ده. دا یو داسې میاشت ده څنګه چې الله رب العزت د پوره کائنات پیدا کړل ټول مخلوقات پیدا کړل او په ټول مخلوقاتو کې بیا الله رب العزت انسان اشرف المخلوقات پیدا کړل یعنی د تمام مخلوقاتنا افضل اور برتر چې مخلوق ته هغه انسانان الله حضرت پیدا کړل. بیا دغه شانتي الله رب عزت په انسانانو کې انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام هغه ټول افضل ترین پیدا کړل او بیا په ټول انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام کې چې کوم امام الانبیاء ده هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده یعنی زمونږ اساسو چې کوم نبی ده او بیا په ټول امتونو کې الله رب العزت دی امت ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی امت ته بهترین امت ویل هغه امت چې تر هغه وخت پورې نور امتیان جنت ته نشي داخلي دي چې تر سو پورې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان جنت ته نه داخل شي. هغه امت چې راغله خود ټول نه په اخر کې دي لیکن جنت ته ورټول نه مخ کې داخليږي او بیا په هغه امت کې الله رب العزت یقیني طور پر دومره فضایل ته الله رب العزت نصیب کړلی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په برکت سره چې الله رب العزت بیا 12 میاشتې موږ تاسو ته راکړلې او په دې 12 میاشتو کې الله رب العزت د ټولو نه افضل میاشت هغه د رمضان مبارک میاشت څخه ګرځول. د رمضان مبارک میاشت د الله رب العزت موږ تاسو ته یو موقع راکړي یو افر راکړي چې تاسو د دې میاشتې نه تاسو فائدہ اوچته کړئ. دا هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله رب العزت صرف 12 غواړي خپل بندگانو معاف کولو لپاره. دا هغه میاشت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان په دې کې روزه ونیسي د رمضان مبارک میاشت کې من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چې کوم انسان د رمضان مبارک میاشت کې روزه ونیسي نو الله رب العزت د شاته تیر شوي څومره ګناهونه دي صغیره الله رب العزت کوم نه معاف کړي. او په دې رمضان مبارک په شپه کې چې کوم انسان نفلونه کوي تراویح کوي الله رب العزت مخې ته ودرېږي تهجد کوي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه الله رب العزت تیر شوي چې څومره ګناهونه دي الله رب العزت معاف کړي. د هغه میاشت چې په دې میاشت کې پروردگار عالم هر عمل یو عام نیکی هغه الله رب العزت په فرض بدل کی یو عام نفل مز هغه الله رب العزت په فرض بدل کی او یو فرض مز الله رب العزت په او یو فرض بدل کی. د دومره غټ د سیزن مقدر د هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله رب العزت بشمار خلکو مغفرت کی. هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله رب العزت قرآن مجید نازل کړل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. او بیا د هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله حضرت یو داسې شپه بیا موږ تاسو ته راکړله چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي او لیلة القدر هغه شپه خیر من الف شهر لیلة القدر خیر من الف شهر چې د هزارو میاشتو نه بیا افضل. او بیا په دې میاشت کې پروردگار عالم 3 عشرې متعین کړلي یو عشره پهله ده چې د رحمت ته دویمه عشره د مغفرت ته دریمه عشره دا د جهنم نه د خلاصي ده او علما فرمای چې پهله عشره چې کوم د رحمت عشره ده دا د هغه خلکو عشره ده چې کوم د الله رب العزت مقرب بندگان دي د الله رب العزت مقرب بندگان دي د الله رب العزت قریب دي یعنی ګناهونه وغیرہ نه کړي چې څنګه دا میا شروع شي دا اولنې عشره داغو ده چې هغه د الله رب العزت رحمتونو د برکتونو نه فائدہ استفاده شروع کی او دویم عشره د هغه ګناهګارو لپاره ده هغه ګناهګار چې په هغه باندې جهنم نه واجب شوی لیکن البته هغه ګناهګار وي دا دویم عشره د هغه ده چې دغه د مغفرت عشره ویل کیږي الله رب په دغه دویم عشره کې د هغه مغفرت وکي او دریم عشره بیا د هغه خلکو ده
چې بالکل د الله رب عزت دومره غټ نافرمانه وي چې په هغه باندې جهنم واجب شوی وي. نو دا درې معاشره د هغو ده چې په دې 2 عشرو کې هغه د الله رب عزت بندګیو کې روزي ونیسي، د شپې تراویح کې، تهجد کې، نفلونه کې، د قران مجید تلاوت وکي او توبه استغفار وکي، ځان په الله رب عزت باندې وبخي او په اخري عشر کې الله رب عزت هغه له هم د جهنم نه د چټکاري پروانه نصیب کی. نو دا د هغه خلکو د پاره د درې معاشره چې په کوم خلکو باندې جهنم واجب شوی وي او دو په دې 2 عشرو کې د الله رب عزت فرمانبرداري وکي او په اخري عشر کې ځان چې کوم د جهنم نه خلاص کی، د جهنم نه چې کوم د چټکارا نصیب شي. نو یاد وساتئ بیا بدبخت هغه انسان نه چې د رمضان مبارک میاش راشي او د دې کې مغفرت ونشي. ځکه چې داسې میاشت چې په دې کې د غټ غټ ګناهګار ولني وي پروردگار د عالم داغه مغفرت کی، لیکن هغه انسان ازلی بدبخت دی چې د رمضان مبارک میاشت راشي د هغې نه باوجود د دې انسان مغفرت ونشي. نو پکار دا چې د دې سیزن نه د دې موقع نه موږ فائدہ اوچته کو، څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رجب د میاشتې نه د رمضان مبارک استقبال کو، د رمضان مبارک تیاری به کوله. دغه شان دي صحابه کرام به خوشالي دو چې د نیکی میاشت رااله، د لوټ مار میاشت رااله چې په دې کې الله رب العزت چې کوم رحمت ته، برکت ته، مغفرت ته، هغه د باران په شان دی وريږي. الله رب العزت په دې میاشت کې به حساب به کتاب د خلکو مغفرت نصیب کی او د نیکیانو یو سیزن نه چې په دې میاشت کې الله رب په یو نفل چې کوم دی هغه فرض بدل کی او یو فرض او یو فرض بدل کی. نو دا یو داسې میاشت. نو پکار دا چې موږ هم د دې میاشتې نه فائدہ والو. څنګه به فائدہ والو چې د روزي چې کوم حق ته موږ ادا کو، یعنی روزه صدانه ده چې موږ ځان صرف د لوګي تدنه نه وجنو، بلکې روزه د سترګو هم ده، د سترګو استعمال بسې کو، روزه د جبې هم ده، د جبې استعمال بسې کو، روزه د نور اعظم ده. یعنی موږ بل چاته تکلیف نه رسو خپل د ذات په ذریعہ باندې، بلکې د الله رب فرما برداري کې څنګه چې د روزي حق ته هغه ادا او دغه شانتي د منځونو اهتمام وکړو، پکې د نفلونو اهتمام وکړو، بالخصوص د تراویح اهتمام وکړو، د قران مجید د تلاوت اهتمام وکړو. ان شاء الله تعالی د رمضان مبارک د میاش دا به زمونږ تاسو لپاره د مغفرت ذریعہ ګرځي. بهرحال الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت منګه تاسو ته د رمضان مبارک د قدر کولو او د رمضان مبارک د دې میاشتې نه د فائدې اغستو توفیق مونږ تاسو ته نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.